کله چې جنتیان جنت ته داخل شي په همدغه وخت کې به الله تعالی پوښتنه ځینې وکړي چې زما بندګانو څه خو به مو کم نه وي، څه ته خو به ضرورت نه لرئ. جنتیان به ورته وایي چې نه، هېڅ شی مو هم نه دی کم، الحمدلله هر شی شته دی. بیا به الله تعالی ځینې پوښتنه وکړي چې وغواړئ، هر شی چې غواړئ زه یې درکوم. بندگان به وایي یا الله موږ د دوزخ د اوره بچ کړو، جنت ته دې بوتلو، تر دې بل لوی نعمت شته دی. په همدغه وخت کې به الله تعالی د خپل ځان نه نقاب لرې کړي. سبحان الله، څومره خوندوره صحنه به وي او بندگان به د الله تعالی دیدار وکړي. تر دې بله ښه صحنه به په ژوند کې وي کله به مو لیدلې وي؟ نه. رسول الله مبارک فرمایي وي تر دې لحظه به هېڅ یو بنده هم تر دې بل ښکلی نعمت نه وي کتلی. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته جنت را نصیب کړي او په جنت کې د الله تعالی دیدار او د رسول الله همسایه‌توب او څومره خوندوره صحنه وي. السلام علیکم.